ماته مزدوري پیسې مې نه ورکوي یا شل یا 10 روپۍ ما هغې باندې چې ما ته ډېره دوايي نه کړي پلار مې ناروغ دی هسپتال کې ده ما سره 1 روپۍ نشته که څنګه دوايي ورته وکړو دغه مور مې چې دواړه خیرات ډولۍ دي زه خیرات ډولم 1 روپۍ هم نشته چې لاړ شي دوايي مې پلار ته وکړه دا مې چې مې تا کې پرته ده هغه ډوډۍ موږ راوړې دغه ورته موږ غرو ته وګورو زما ورونه هغه چېرته دي موږ غرو وګورو موږ ته 1 روپۍ نشته سره خرڅ کړي 1 روپۍ ورته دي چې لاړ شي موږ ته یو ډوډۍ راوړي یا چې راوړي پلار مې مریض هسپتال کې دی او بیا موږ ته راوړي مریض ده هسپتال کې پراته ده دومره ما سره پیسې نشته چې زه ورته دوايي وکړم د یو دوايي د یو ګولۍ پیسې ما سره نشته په سیدامه کې پراته ده دغه د ډوډۍ ډولۍ خیر ډولۍ دغه د ماسپښین ډوډۍ موږ وخورو ماشومان سره دغه لوڅې میسي ډوډۍ ډولۍ دغه ډوډۍ ډولۍ دغه موږ د ماسپښین ډوډۍ چای سره خورو د یو ګډ چای پر باندې د یو بوجیوړو پر باندې دومره پیسې ما سره نشته چې خپل د مېړه دوايي پرې وکړم سره پیسې نشته چې داسې یوړه واخلم یا چای پوره پرې واخلم پلار د هسپتال کې پراته ده د دوايي پیسې ما سره نشته چې ورته دوايي وکړم یو کور ته لاړ شم کار وکړم بل کور ته لاړ شم مزدوري وکړم څوک ماته مزدوري پیسې مې نه ورکوي یا شل یا 10 روپۍ ما هغې باندې چې ما د مېړه دوايي نه کړي دې کورونو کې کار کوم لاسونه مې خوږېږي د شپې چې راشم لاسونه مې داسې کلک ونیسم تمامه شپه خپل لاسونه داسې کوم د خلک کالي ومینځم فرشونه ومینځم د خپل د مېړه ته چې ګورم دا زړه مې هم داسې خرابېږي چې د دومره پیسې ما سره چې خپل د مېړه دوايي خدای سره وکړي ما سره مرسته کومک وکړي ما سره کومک وکړي هر وطن کې ما سره کومک وکړي ما سره مرسته وکړي زما خویندې ورونو خدای سره وکړي ما سره مرسته وکړي دا ډوډۍ دا وګوره دا زما ماشومان ګوري دا زه زما ورځ کور په کور ګرځم دا ډوډۍ ټوله دا مې ماشومان ګوري ترکاري پر باندې چې ترکاري شي د ژوند کولو لاره